सूरत हज आयत नंबर 17 व 18। 17 नंबर आयत की अल्लाह तबारक व तआला زجر او تخویب ذکر کوي او طریقه او انداز ولې اختیار کړي چې په دنیا کې دا څومره فرقې دي د دې ټولو فرقو اصول او اصل شپږ ډلې دي بیا نورې د شپږو ډلو نه پیدا شوي دي په دغه شپږو ډلو کې یو ډله د الله په لار باندې روانه اولیاء الرحمن ورته وي او پنځه ډلې د شیطان په لار روان اولیاء الشیطان ورته وي هغه ذکر کوي بیا په دویم نمبر آیت اتلسم کې عقلی دلیل تفصیلی ذکر کوي او پاغي کې په مشرکین باندې رد بم کوي او د اوس ناس نه بیا مرستو ایرشي نو آیت کې سجده ده دلته جمعات کې چې کم کسان ناشتي دي نو دوی به بیا دوه سجدي کوي یو سجده د اوریدو یو د لستو په اوریدو ځان له سجده راځي او په لستو ځان له راځي او چې څوک په لوډ سپیکر اوري نو په غي باندې سجده نشته لوډ سپیکر سره سجده نه لازمي ان الذين امنوا شپږ ډلې ذکر کوي ایماندار والذین هادو یهودیان د موسی علیه السلام پیروکار دي د موسی علیه السلام امتیان دي ایت یهودیان وای ادا یهودیان ورته د سوجنه وای یا د یعقوب علیه السلام مشر زوی د یوسف علی السلام رور یهودا طرف ته منسوب دي دغه یهودا نومو او یا هاده یهود هودن په معنا د توبې استو ان هدنا الیک من تا ته توبه وباسو نو دی الله ته توبه کړي ونه په دغه اعتبار دیتا یهودیان وای دویم نمبر ډېر ذکر کړل سابئین دا دریم نمبر ډله ده او د بيدینو دوی مډله ده سوابئین د سبعه یسبؤون سبعه یسبؤ وتو ته وي بار کېدو ته وي مخ اړولو ته وي د دې په تعین کې اختلاف دی چې دا سوق دي چا ویلي دي دا د ابراهیم علیه السلام د زمانه خلقو د ستورو عبادت به کولو چا ویلي دا د داوود علیه السلام پیروکارو دینی آسمانی او کتاب آسمانی به لستو خو لیکن د ستورو یا د کم دینو د بل سیز عبادت یې د الله سره کولو نو سابئین چاویلی سابئین په دوه قسم دي یو سابئین مکمل بيدینه او یو سابئین حنفا دي سابئین مکمل بيدینه د دې سرغنه نمرودو او د ابراهیم علیه السلام لار آزرو او سابئین حنفا هغه سابئین چې په سم لار او په حق لار روان دي حنفا حنیفه د دې سرغنه ابراهیم علیه السلام داغه بیبي ساره رضی الله تعالی عنها او لوط علیه السلام د نبی علیہ السلام په زمانہ کې چې کله بچا په نبی علیہ السلام ایمان راوړو نو مشرکین مکه باغه ته صابی وی دې صابی شوی یعنی د یو دین نه چې بل دین بدل کی د یو دین نه چې اوس یو بل دین اختیار کی نو دې ته صابی وي دغه ک بیا د یو دین نه وتی یو بل دین اختیار کړی وي حق نو دا صابئین حنفا دي او کچره چې کم دینو باطل پس رواني نو دا مطلق صابئین گمراه دي
بهرحال دلته دا ذکر کړل. اوس په مخ د ځمکه سابئین چې دي چې کوم دی مستقل بيدینو ته وایي، بيدینو ته. دریم نمبر ډلې د ګمراهانو نه او مطلقاً څلورم نمبر نسوارا ذکر کړي. نسوارا د عیسی علیه السلام پیروکارو ته وایي، دوی ته عیسایان هم وایي چې د عیسی علیه السلام امتیان دي، او دوی ته نسوارا هم وایي. نسوارا ورته د دې وجې نه وایي چې دوی عیسی علیه السلام ته ویلي چې انا نسوارا موږ ستا امداد کوونکي. په دغه اعتبار سره د دې نوم نسوارا وګرځېدلو. او عیسایان ورته د عیسی علیه السلام د پیروکارۍ د وجې نه وایي. والمجوس، مجوسو په باره کې راځي چې دوی به د اور عبادت کولو، نو آتش پرست هم ورته وایي. دغه شان که د بوتانو عبادت کوي، دا پکې بند کړو شور، دا شان که د بوتانو عبادت کوي نو هغوی ته مجوس وایي. د مجوسو بیا ډېرې فرقې، دا هندوان هم په مجوسو کې راځي، مشرکان هم په مجوسو کې راځي. والذین اشرکوا، شپږمه ډله او د ګمراهانو پنځمه ډله مشرکین ذکر کړي. د مشرکینو بیا ډېر قسمونه دي. چا چې کوم دی د الله سره پیغمبران شریکان کړي، چا ور سره فرشتي شریکان کړي، چا ور سره چې کوم دی جنات شریکان کړي، چا ور سره نیکان بندگان شریکان کړي، چا ور سره د مخلوق نور سيزونه شریکان کړي. هندوستان کې ور سره غواګانې شریکان کړي دي، ای د غوا عبادت کوي. ماتا گاو ورته کیسه ورته وي. او دغه شانتي چا ور سره ستوري، چا ور سره سپوږمۍ، چا ور سره نور، نو چا یو سیس چا بل سین. د مشرکین بیا ډېر شاخونه دي. يهوديان هم مشرکان دي، عیسایان هم مشرکان دي. يهوديان عزير عليه السلام شریک کړي دي، عیسایان عیسی عليه السلام شریک کړي دي. په دې اعتبار سره بعضی مفسرین ذکر کوي چې اصول د فرقو اصل اصول چې دي پنځه دي. دا مشرکین چې وي دا د ټولو ډلو ته شامل دي. نو اصل دغه پنځه دي. بیا په مخ د ځمکه د دنیا شي فرقې دي، اټول د دینه جوړ دي، د دینه جوړ شوي دي. څوک د يهوديانو سره نږدې دي، څوک د يهوديانو عیسایانو سره نږدې دي، څوک د مجوسیانو سره نږدې دي، چا باندې د سابئینو حکم لګي، څوک مشرکان دي. نو بیا د مشرکانو ځان ظلمات ته وي د ارچا خپل خپل دي. د چا یو بابا دی، د چا بل بابا دی، د چا یو مزار دی، د چا بل دی، د چا یو قبر دی، د چا بل دی، د چا یو ولی دی، د چا بل دی. بس دا د مشرکینو مختلف قسمونه دي. نو دې کې دا ذکر کړل ان الله بشک الله يفصل بينهم، د دې ټولو ترمنځ به فیصله کوي. الله به په دې ټولو فرقو کې فیصله کوي یوم القیامه، په ورځ د قیامت. ولی دنیا کې هر سړی وي ز په حکم، هر سړی وي زما د چاټې شملې خوګيري او دا بل اسی کرکنه خرسي، هر سړی دا داولي. لیکن اصل فیصله به الله په قیامت کې کوي. ان الله بشک الله علی کل شیء شهید، په هر یو سیز باندې گواه دی. بس دای چې سکی د دې په اعمالو گواه دی، د دې په عقایدو گواه دی، د دې په نظریاتو باندې گواه دی. الله په هر یو سیز گواه دی. دی بل آیت کې عقلی دلیل ذکر کړي او عقلی دلیل تفصیلی ذکر کړي. اما تاسو ته وي په مشرکینو رد کړي. مشرکینو چا په اسمان کې چې څوک دي د هغه عبادت کولو، یعنی د فرشتو. چا په ځمکه کې چې څوک دي د هغه عبادت کولو، یعنی د انبیاء او د اولیاء. چا د نور عبادت کولو، چا د سپوږمۍ عبادت کولو، چا به د ستورو عبادت کولو. ستورو کې بچا د سوریا عبادت کولو، چا به د شعرا عبادت کولو.
چا به کم دینو د نور ستورو عبادتونه کول دا په مکه کې فرقې وي دا غي ځان لستوري ځان لستوري چا د غرونو عبادت کولو چا د ونو عبادت کولو چا د نورو زنده سر عبادت کولو چا د زمرو چا د ګډانو چا د غویانو چا د اوخانو چا د اسونو او چا د نورو سیزونو بس ځان له به یو سیز جوړ کړو بس د هغې به عبادت کولو یو شکل به جوړ کړو د هغې به عبادت لکه اوس هم په هندوستان کې د هغې په مندرونو کې بس یو شکل یې جوړ کړي یې چې کوم دی د جینې شکل جوړ کړي یې د سړي شکل جوړ کړي او بس د هغې عبادت کوي نو دی آیت کې الله تبارک وتعالی دا ټول سیزونه ذکر کړل چې دا څومره سیزونه وي چې تاسو عبادت کوئ دغه سیزونه په خپل د الله عبادت کوي چې دی د الله عبادت کوي نو دا عابدین شول نو عابد او په معبود کې د ځمکې او د اسمان فرق دی عابد معبود نشي کېدلی معبود ځان له صفتونه او خواص لري عابد ځان له صفتونه او خواص لري عابد کې عاجزي وي معبود کې لویی وي عابد کې کمزوري وي معبود زورور وي عابد د کمزورونه مرکب وي معبود د کمزورونه پاکي عابد سره خپل اختیار ني د معبود په اختیار چلیږي معبود خپل اختیار لري د چا اختیار په اثر نه کوي څوک ته تاسو نشي کولی لازم کې اسمان فرق تاسو د عابدینو نه معبودان جوړ کړی دي دا ذکر کوي الم ترى آیات ندی کتلی ان الله چې بشک الله یسجد له دغه الله ته سجده کوي من هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دي و من په الارض څوک چې په ځمکو کې دي اوس ګوره سجده د ارچ خپل د انسان سجده زما او استاد سجده اوس مونږ کنه مونږ پس مکه باندې تندې او پوزه لګو دې ته زمونږ سجده وای خود نور سيزونو داسې سجده نه ده دا چې خلکو مشهور کړي دا چې په ليله القدر کې ابيرا پاسې دلی وا او چې کم دینو ونه پس مکه پرتا وا سخی ور پاسې تړلیو سار چې وکتل سخی بر پس ونه کې جوړه دروغ وای دا چا ویلي چې د ونی سجده دی لوي دا چا ویلي چې د انور سجده دی لوي چې انور بم زمو استا په شان تندې لګي د سپوږمۍ سجده نه د سجدین مراد دی تابعداري عربی کې ورته انقیاد وای انقیاد تابعداري ارسیز د الله تابعدار نور د الله تابعدار دی دی سار د مشرق نه را روان شي ماخام مغرب ته ورسی دا د سجده ده یا حدیث شریف کې راغلی چې مغرب کې دی د عرش د لاندې ولګي دا د سجده ده الله نه اجازت وغواړي الله ورته اجازت ورکي لاړ شي بیا د مشرق نه را روان شي قیامت چې کله نږدې شي الله به ته اجازت ورنکي دی به د مغرب نه واپس راوخیږي بار اجازت ورنکي نو باغ طرف برانه شي په دې طرف واپس راشي بس دا به د قیامت اخیری غټه نه خي د سپوږمۍ دغه دی چې شروع کی وړه نه راوخیږي لکه نن به ولاړی بیا به غټیږي لویږي با دا د تابعداري ده دا د سجده ده د ونی او د بوټي د غر او د غټي دی ولاړ الله ورته وي اوخوزا دی اوخوزي الله ورته وي ادريګا دی ادريګي دا د سجده دي ته وان من شيء الا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحه ارسیز د الله تسبیح کوي خو ته پیګینا نو چې څنګه د په تسبیح نه پیګینو دا د په سجده نه پیګی کنه نو سره دروغ وي چې ما ور پسې سخی تړلی وسخی سار برز وړاندو په خبر ورسېلی نو دا ذکر کوي نو د اریو سچ پر خپل سجده راخه والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ خدا سيزونه ولې ذکر کړ په دنیا کې او پزماکه د دې سيزونو عبادتونه شوي زکه د دینونو اخ والنجوم او ستوري نو د ستورو به عبادت کولو په مکه کې خلکو او باران بچ کېدو نو خلکو به وی دا پلان کې ستوري وکړو ستوري والجبال او غرونا
والشجر او ونی والدواب او چې کوم دینو زنده سر دواب كل ما يدب على الارض فهو دابه وجمعه دواب جمع دواب دی او دابه وی لیکيږي پزماکه چې ګرځي دی ته دابه وي بیا د دین اطلاق کو شو په چوپایانو چوپای پیژن سلور خو ولا سلور خو چې څومره زناور دي دی ته دابه وي اس اطلاق په انسانم کیږي او شوی دی په مختلفو روایتونو کې ځکه انسانم پزماکه ګرځي کله ما يدب على الارض چې پزماکه باندې دب دب کوي او ګرځي دابه وي دواب زنده سر نو دې ذکر کړل چې دا چې کم دینو نو دونه به عبادت کولو هغه زمنګ په معاشره کې بعضی زینو کې دونه عبادت کوي د بابا د قبر د سر د پاسه ونه کړلی وي اچ غټ شي بیا خلک هغه ونی ته عبادت کوي هغه ونه چې څوک بیا چې کم دینو لپټی راز وړندې څوک پکې تعویذونه راز وړندې وکثیر من الناس او ډیر د انسانانو نم سجدي کوي ګور ټول انسانان سجدي نه کوي د انسانانو نه ډیر سجدي کوي او کتا سو کتلی نو ډیر سجدي نه کوي لک سجدي کوي خدا لک چې دی په نفسه خو ډیر دی کنه الکه دلته چې کم دینو دا ډیر چې ویلي نو د هغه باقی پاتې په مقابله کې نه دی ویلي چې په ټول انسانان چې راجمه کې نو ډیر پکې سجده کې ولک سجده نه کوي نه دی ویلي ځکه چې رسول الله او کثیر حق علی العذاب چې ډیر سجده کوي او په ډیر باندې عذاب شي نو چې ډیر سجدي ولا شو نو خو لګو باندې عذاب شو کوي دا په نفسه ډیر وي لکه وی دیم ډیر دی او دیم ډیر دی او دیم په نفسه اچ یو بل سره بیا په مقابله کې واچي بیا خو بشماري نو چې بیا شماري نو یو طرف ته بلګي او بل طرف ته وډیږي انا ذکر کوي اخو جمهوریت دی او کفري نظام دی ای سره چې کم دینو کار نه لري چې په مقابله کې واچي مقابله کې نه چي په نفسه وی په مقدس مکه ډیر خلک سجده الله ته کوي او ډیر داسې دي چې هغه سجده نه کوي نو په هغه باندې د الله عذاب ثابت شو سجده چې څوک نه لګي د باندې د الله عذاب ثابت شو ولی وګوره ابلیس د یوې سجدي په انکار 15000 کال عبادت یې لاړو چې کم دینو په اور لاو شو او بو لاو شو لاړو ختم شو نو چې دک شانت انسان سجده نه کوي منځ نه کوي نو دې چې کم دینو څه شو حق عليه العذاب وكثير من الناس او ډیر د انسانانو نا وكثير حق عليه العذاب او ډیر داسې دي چې پاغه باندې عذاب ثابت شوی دی ومن يهن الله دا ډیر د عبرت جمله ده ومن يهن الله او چاله چې الله رسوا کی او چاله چې الله او شرمای سوک چې الله او شرمای الله دې موږ د داسې حال نه وساتي علامه الوسی وی روح المانی کی وی د دین شرمولو نه څه مراد دی وی چې الله ازلی بدبخت کی شقی کی بدبخت کی شقی او بدبخت دا جهنمی دی سورته هود کی تیر شوی دی چې پمنهم شقی و منهم سعید انسانان الله پیدا کړی نو څوک شقی دي څوک سعید دي فاما الذين شقوا في النار شقیان بچ کم دی په اور کی وی و اما الذين سعدوا في الجنه او نیک بخت او سعاده بچ کم دینو په جنت کی الله دې موږ سعاداو کی واچي الله دې موږ د اشقیاو نه اوساتي نو دې کی دا ذکر کوي بیا چې الله چې دې او شرمای الله چې دې رذیل کی الله چې دې ذلیل کی وې څوک درته عزت نشي درکولي فما له من مکرم علما واقعا نقل کړی دا ګوره عزیزانو دې جمله کې ما تاسو ته ډېر عبرت دی سدي د دې جملې مقصد دا دی چې هر انسان ته یره پکار چرته په خپل عمل باندې متکبر نشي خپل عمل باندې درکې غرور پیدا نشي چیرې مړه بس زه خو چې کم دینو منظم کوم او درسم کوم او ډیر نیک عمل ما ان داسې ونکي کله کله
داسې کېږي چې ډېر دیندار او نیک عمله سړي او خپل اسې اوخوېږي خبره تې نه وشي کار تې وشي او د هغې د وجې نه ګمراه شي دکه شانته دې کې ما تا ته عبرت دی چې هر سړی دعا کې بل ته محتاج دی مشر کشر ته او کشر مشر ته څوک د بل نه مستغني نه دی نو علما واقعا نقل کړی ده یو لوی عالم ډیر لوی عالم دا واقعا ابو اللیث سمرقندی رحمت الله علیه تنبیه الغافلین کې ابن جوزی رحمت الله علیه بحر الدموع عن سؤون کی سمندر د اوخ کو سمندر د کتاب نوم دی کې داسې واقعات دي چې کومه واقعیا ګوري نو جاړي باورله نو ایته نوم یې خري ان سؤون کی سمندر د اوخ کو سمندر کې نقل کړي یو لوی عالم وزرګونو شاګردان اوس کومنګه اسی کوتاغو بوتاغو یو پټکی نه پیګو غټه غټه داوی لرو الله دې موږ داسې حال نه اوساتي دا انسان کې غرور او تکبر راولي پرون مم درته ویلو چې ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ چې شاګردان ورپسې پاسېدل او کېناستل نو مر ترانو په کوړو والو لوی قاریو وې دا عمل په سړي کې غرور تکبر راولي انسان کې هوا پیدا شي زبم لکه چې سوکیم نو هغه لوی عالم په خوا به جمعتونو کې اذانونه نه کېدل اسې زمنګ د فقې کتابونو کې لیکلي چې جمعات کې اذان مکروه دی اذان به د جمعات نه بهر کې نو د اذان د پاره به پاس د جمعات په حال د پاسه یو کوډګې جوړه او پاغي کې به کول یا به په مناره کې کول مناره کې به کوم دی اذان کول دا به د جمعات د حدود نه بار و او اوس خو پکې مونږ اعلانونه کوو چې لیرو کده او ګډرو کده او بیزرو کده او چرګرو کده اشاو په خبر کې یو گاډي والو نو هغه 300 روپے ورکې شوی دا ډیر وخت خبره 2013 12 خبره ده 300 روپے ډیر شي وي ځکه چې زما خپل تنخواه هغه وخت 2300 روپے و نو هغه ماته یو ستاجی زمانه 300 روپے ورکې شوی زما مزاج دا سری چې زما مزاج دا زویم چې د مړی اعلانم په جمعات کې نه کی نمی خو ځکه چې دا مکروه دی جمعات کې دا عمل ټیک نه دی اوس ورته نو بس چې ورته نو کوي با هر سړی به خپل ذمہواری چې څوک کوي نو هغه لکه زما مور بل وفات ما چاته دا نه دی ویلي چې اعلان وکړه اچا ته نه دی ویلي نو هغه ما ته وی زمانه 300 روپے ما ورته زبر صحیح ده مې سبا وې ما مانځه کې به وې نمازګر مونږ کې ما وې هر دې کاکا نه 300 روپے روپې کې چاته غریب سړی دی ځان له په وړو موړ والی 300 ورځې تیر شي غراغه ما ته وی استاد وی خو وی چا کا شو نو کو مور دې سو کم صدر کم وینا دا سم ما را نږدې شو زما شمان ته سبق تنارته ما ته کم لاس کې و وی ما وی په لوډ سپیکر دی اعلانو کو خیر دی او 85 به تعلم درکم نو ما وی چې په لوډ سپیکر اعلان مو کما او پیدا نشي یو 85 دی بلم لاړ شي سم غو سراغه چې کمی خو راوړل نه خو کې سره بل کس ناست هغه ما استاجي وی دا د ګناه نه ده وی دا ستانه مخکې چې دلته استاد هغه په 50 روپے اعلان کول نو وی دا لکه دا غریب پکې مجرم نه دی کنه نو دا څه لکه موږ نه خوشي ډیر خطا دی کنه حقیقت ته دا حقیقت ته چې امت ته باندې غلار من خایو چې من ورته نه غلار نی خودلې نو دی خو باندې غلار نه دی بیا دا خو من خایو او چې من دې په کوم لار روان کو چې زور دوس لکه زه د سوي ما خو بس هغه به دې کوم دي دین غني کنه نو که زه ورته دا وایم چې یاره بس به اعلان کوم ته 85 راکوا نو خو دې به د دین غني کنه خبره ورسېږي نو خبره مې دا کوله چې لوی عالم درس به کولو په زرګونو طالبان او شاګردان انوم زماره زین نه وتري یا ان شاء الله چرته به ته ویم دا غنوم علامه شبلی نو هغه
بر پاس په چت باندې اذان کول چې اذان کول نو د چت نه داسې چرته یو کور ښکارېدو نو هغه کور کرے چې او قتل نو عیسایانو کورو الته یو جینې و په هغه جینې نظر ولګېدلو نو هغه جینې خوښه شوه د بد نظرینا ډیر لوی فساد پیدا کیږي بد نظری ډیر لوی جرم دی او نن پکې مونږ ټول مبتلا یو چې چا سره دا قسم موبایل شته دی به بد نظری خامخا کوي دا نشي کېدلی نن مې چې کوم دي دوه مرګرو ته وي دا دم هم خلک چې مې چا سره چې دا غټ موبایل کنه سره زما د دې دم اثر کوي نه دم د هغه چا اثر کوي چې هغه بد نظری نه کوي خبره ده چې ټول پردي تصویرانو بربند تصویران ګوري او د دمونه په خلکو چې دا سه د پیسو را جمع کول یو طریقه ده خو بهر حال زمونه سره ریاکشن خو نشته کنه کوي به موږ سره دا کار نشته منې کو نه خو اصله کوایو نو دا نو هغه چې وکتل هغه په هغه جینې ملین شو نو هغه ته درخواست کو چې مال د جینې راکې په نکاح نو هغه ورته چې مونږ خو درل داسې نشو در کولې ته به عیسائی کې نو بس هغه عیسایت کوي عیسایت نو بیا ورته هغه وی چې اوس هم نظر کوي نو وی اوس شرط وی زمون خنزیران مسره لوی عالم شیخ الحدیث چې داغه په درس کې په زرګونو طالبان کې ناستل نو خنزیران سره د نکاح دا مسله د کوم ځای نه پیدا شو بد نظرینه پیدا شو ډیره موده پس چرته شاګردان په چکر تل چې وی کتل استاد لګیا د په غرونو کې او په بیابان کې خنزیران سره ودا خو زمونږ استاد غب شپ ور سره ولوي تا خو مونږ ډیر ناشنا درس کوو او ډیر غټ فلسفي به دی اوس درته سیاد دي کني دي یاد هغه ورته وی نور راته اسم نه دی یاد صرف داراته یاد دی چې ومن یهن الله فما له من مکرم الله چې څوک ذلیل کی هغه ته څوک عزت نشي ورکولی بس الله ذلیل کړي الله رسوا کړي نو کله کله غټ عالم اوخويږي کنه دا سنې چې ته زه بس عالم مړو بس زما خو به معنی کنه نه دا خبرې بنه کی خبر ورسېلی چې سو الله دې چې بیا ورته شاګردانو دعا وکړه سوال او زاری مینت الله ته وکړل نو هغه ته الله تبارک وتعالى دوباره هدایت ورکړه د شاګردانو په دعا ماته ته وی چې د دعا نه به مستغنی نه کشرانو ته به مال دعا کوا او مشرانو ته به مال دعا کوا نو دې کې دا ومن يهن الله نو چاله رچ الله ذلیل کی رسوا کی پماله من مکرم نشته بیا هغه تاسو عزت ورکون کی ان الله بشک الله يفعل ما يشاء بس کیسه چې غواړي د الله نه څوک تپوس نشي کولی الله باندې څوک اعتراض نشي کولی الله چې کوم دینو الله باندې د چا وس نه رسی الله فاعل مختار دی فعال لما يريد نو زکوي چې عبادت د چا کوا د الله دا نور سيزونو عبادت دا نور ټول سيزونو خدای الله په اختیار کې دي او د الله په کنټرول کې دي الله دې عمل کولو توفیق راکړي